داشت صبح قدرمن لیدونکو سلامونه. په دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکی د طالبانو پر وړاندې د مخکنیو پاکستاني چارواکو پر سیاستونو نیوکې. اسحاق دار وایي په کابل کې د چایو څښلو ونه شوی کړی د پاکستان امنیتي ستونزې حل کړي. د پنجشیر له ځینو سیمو د طالبانو کورنۍ ووتې. پر ولس د بندیزونو روانه لړۍ. طالبانو په کندهار کې د زده کوونکو او ښوونکو لخوا د زیرکو ټلیفونونو پر کارونې بندیز ولګاوه. په منځني ختیځ کې د یوې ترک نژادې امریکایۍ وژل کېدل. اردوغان وایي چې د اسرائیل د تکبر او غلا د مخنیوي یوازینۍ لاره د اسلامي هیوادونو یووالی دی. او یو پاکستانی په نیویارک کې د ترهګریز برید د پلانولو په تور نیول شوی دی. بشپړ خبرونه. د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار 3 کاله مخکې کابل ته د دغه هیواد د استخباراتو مشر جنرال فیض حمید سفر ته په کنایه ډول وایي چې د یو ګیلاس چایو څښلو ونه شوه کړی د اسلام آباد امنیتي ستونزې حل کړي. نیوز اتلس د یکشنبې ورځ راپور ورکړی چې د پاکستان لومړي وزیر مرستیال دا څرګندونې د بریټانیا پلازمینې لندن په یوې غونډه کې کړې دي. اسحاق دار د طالبانو پر وړاندې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان پر سیاستونو نیوکه کړې او په وینا یې د خان ناسم اقدامات په دغه هیواد کې د نارامۍ لامل شوی دی. د پاند هغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان د مخکني حکومت پر ضد د طالبانو په ملاتړ جګړه کوله اوس د بلوچستان د نام نه کولو په لټه کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه پاکستان د یو ګیلاس چایو بیه پرې کوي. د یادونې ده چې شاوخوا 3 کاله مخکې او څو ورځې وروسته تر دې چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی و. نوموړي هغه مهال په داسې حال کې چې د چایو پیاله یې لاس کې وه له طالب چارواکو سره یې خپل انځور خپور کړی و. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له تېرو 3 کلونو راهیسې او پر افغانستان واک ته د طالبانو له رسېدو سره جوخت د پاکستاني دولت د مخالفو وسلوالو لخوا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بریدونه ډیر شوي دي. د پنجشیر سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو د دغه ولایت له ځینو سیمو خپلې کورنۍ ایستلې دي. سرچینې د یکشنبې ورځ 8 ورځپاڼې ته منلې چې دا بهیر له څو ورځو راهیسې د پنجشیر له ځینو سیمو په تیره بیا له رخه او انابه ولسوالیو څخه پیل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د استوګنې د کورونو د تخلیې لړۍ د طالبانو د مشر په امر پیل شوی دی. ورته مهال یو شمېر نورو سرچینو ویلي چې په پنجشیر کې د سړې هوا له کبله د کورونو د تخلیې لړۍ پیل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې په تېرو 3 کلونو کې طالبانو پنجشیر ته د زرګونو جنګیالیو د لیږلو ترڅنګ د دغه ولایت د اوسېدونکو سلګونه کورنۍ هم له خپلو کورونه کډه کړي دي. په دې موده کې طالبانو د پنجشیر د خلکو کروندې ویجاړې کړي او د هغوی ځنګلونه یې د سون لپاره کارولي دي. د کندهار سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې د زده کوونکو او ښوونکو لخوا د زیرکو ټلیفونونو پر کارونې بندیز لګولی دی. سرچینې د شنبې ورځ 8 ورځپاڼې ته ویلي چې دا پریکړه د کندهار د طالبانو د پوهنې ریاست لخوا شوې ده. سرچینې د معلوماتو له مخې زده کوونکي او ښوونکي ښوونځي ته له زیرک ټلیفونونو سره د ننوتلو اجازه نه لري. طالبانو د دغه ولایت د پوهنې ریاست د زده کوونکو او ښوونکو لخوا د ټلیفونونو کارول نامناسب بولي. تر دې مخکې د طالبانو غایب مشر هبت الله اخندزاده په کندهار کې د یوې مدرسې زده کوونکو ته ویلي وو چې زیرک ټلیفونونه دې نه کاروي ځکه دا د فساد دروازه پرانیزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په لویدیځه غاړه کې د یوې ترک نژادې امریکایۍ ښځې د وژل کېدو په غبرګون کې ویلي د اسرائیل د تکبر او غلا د مخنیوي یوازینۍ لاره د اسلامي هیوادونو یووالی دی. اردوغان دا څرګندونې د شنبې ورځ استانبول ښار ته څیرمه په یوه پروګرام کې کړي دي. د رویټرز راپور پر بنسټ د ترکیې ولسمشر له مصر او سوریې سره د خپل هیواد د اړیکو ښه والي ته په اشارې ویلي چې د دې اړیکو موخه د اسرائیل له پرمختیایي ګواښونو سره مبارزه ده. دغه پاند دا ګواښونه فلسطین، لبنان او سوریه هم تر پوښښ لاندې راولي. څو ورځې مخکې اردوغان د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي کوربه و.
دواړو خواوو د غزې جګړې او د انقرې او قاهرې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د ښه والي پر لارو چارو خبرې کړې وې. ورته مهال د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتز د اردوغان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي دا یو خطرناک او پاروونکی درواغ دي. د هغه په وینا د ترکیې ولسمشر له کلونو راهیسې د ایران سره د یو شمېر عربي هیوادونو د کمزوري کېدو په موخه همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ترکیې الاصله امریکایي 26 کلنه عایشه نور د اسرائیل د ښارګوټي جوړونې پر ضد د لاریون پر مهال د دغه هیواد د پوځیانو لخوا ووژل شوه. د امریکا د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د کاناډا پولیسو یو پاکستانی وګړی د داعش د ملاتړ او په نیویارک کې د ترهګریز برید د پلانولو په تور نیولی دی. دغه وزارت د جمعې ورځ ویلي چې دا پاکستانی محمد شاهزب خان نومیږي او پلان یې لاره چې په بروکلین کې د یهودانو پر یو مرکز ډزې وکړي. د امریکا لوی څارنوال امریک ګارلینډ زیاته کړې چې دغه 20 کلن ځوان د اکتوبر پر 8 د غزې جګړې د کلیزې په مناسبت د داعش په ملاتړ برید پلان کړی و. د امریکا د چارواکو په وینا شاهزب خان هڅه کوله له کاناډا څخه نیویارک ته لاړ شي او له برېښنایي وسلو څخه په ګټې اخیستنې د یهودانو پر ډله ییزې وژنې لاس پورې کړي. د رپورټونو له مخې که جرم یې ثابت شي ښایي دغه پاکستانی وګړی په 20 کاله بند محکوم شي. قدرمنو لیدونکو زموږ خبري ټولګه دلته پای ته ورسېده. تر بیا ښې